بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 14 د جون کال 2026 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مې د نړیوالو کړکېچونو په هکله دی چې هغې کې د ایران او د امریکې موضوع، د اسرائیل او د امریکې موضوع، د یوکراین د روسیې او د ټرمپ ترمنځ خبرې او معامله، د جمعې په ورځ د معاهدې امضا کېدل، همدارنګې د اسرائیلیانو رد عمل او په آخر کې د جهادي څپو نه مکمل راپور ستاسو حضور ته وړاندې کوم. راځو خپل لومړۍ برخې ته. څنګه چې تاسو معلومه ده د دې هوکړې نه اسرائیل خوشحاله نه دی او په همدې بابت باندې دوی په بیروت باندې برید وکړ تر څو دغه معامله خرابه کړي او ایران اراده درلودله چې دا معامله به خرابوي او د ده ځواب به ورکوي. تاسو وکتل چې په ناببره توګه باندې امریکا او په اعلان دې وکړه چې موږ د ایران سره معاهده شوې ده، در حال چې ایران په خپله خبر نه و. نو ټویټ یې ولېږه شهباز شریف ته، شهباز شریف هغه نشر که او ډونالډ ټرمپ هغه ریټویټ که او پس له هغې نه عربي ممالکو پاکستان و دی ایران ته دا قناعت ورکه چې دا کار ستا په ګټه شوی دی، د نړۍ په ګټه شوی دی، تا په دې جنګ کې څه نه دي بایللي، هر څه دې ګټلي دي، د اسرائیل لپاره یې مه خرابوه. نو هغه بیا دا ومنله چې زه دا معاهده که نه م ده شوې وشوله، بس وشوله او ویل کېږي چې بیا پس له هغې نه دوی په برېښنایي توګه باندې ابتدایي امضا سره کړې ده، یعنې اسرائیل او امریکا دغه ایران او امریکا سره په لومړي دغې سطحه باندې دا امضا کړې ده او نهایي امضا به د نورو اضافه معادلو موادو سره د جمعې په ورځ به کېږي. په دې هکله باندې د اسرائیل عکس العمل ډېر جدي دی. یو اسرائیلي مبصر په نامه د امیچي سټین په خپل یو ټویټ کې لیکي چې د دې معاهدې نه امریکا څه لاسته راوړل. دا یو فاجعه ده، استراتیژیکه فاجعه ده. ایران ډېر څه لاسته راوړل، امریکا هر څه وبایلل. مخکې له جنګ نه ایران پټرول نه شو بازار ته خرڅولی، مخکې له جنګ نه ایران خپل پیسې نه شوې لاسته راوړلی، خو جنګ یې وکړ، هېڅ هم خراب نه شول، ملک یې په خپل لاس کې دی او پټرول به بازار ته عرضه کوي، خپل پیسې به ترلاسه کوي، یورانیم یې د ملک نه بهر نه وځي. نو خبره دا ده چې ایران څه نه دي بایللي. دا امریکا ده چې هر څه یې د لاسه ورکړل، نه یې اتومي اسلحه را د ایران نه ویستله، نه یې بالستیک میزایلونه ورته په شا وتمبول او نه یې هم د هغې د نیابتي ډلې کنټرول کړلی شولې. نو دی په ډېر غوسه دی او دی وایي چې دا یو ډېره لویه ناکامي ده. همدارنګې الجزیره خبر ورکوي چې د اروپا 4 ملکونه چې هغې کې انګلستان، فرانسه، ایټالیا او جرمني دي، دوی دا تصمیم نیولی چې د ایران سره به نږدې اړیکې جوړوي او هغه بندیزونه چې پر ایران باندې د اتومي صلاحیت په بابت لګېدلی و، د دې تړون نه پس هغه له منځه وړي او د ایران سره خپل اړیکې نارمل کوي او دا مشکل د سیمې نه اوچتوي. تاسو معلومه ده چې دوی دا د ده لپاره کوي چې د پټرولو مسله د تنګي هرمز نه د دوی اوس ضرورت دی چې دا لاره خلاصېږي، دوی باید د زر تر زره خپل دا ضرورتونه رفع کړي، ځکه چې په اروپا کې د پټرولو د قلت سره مخ دي او د ستونزې سره مخ دي. همدارنګې ډونالډ ټرمپ په خپل یو تبصره کې یو ټویټ یې لیکلی دی چې ویلي دي دغه معاهده چې د ایران سره شوې ده دا د په حساب د سیمې او د تاریخ یو لویه دغه دی تړون دی او تفاهم دی، ځکه چې دا صلح او امنیت راوړي. ډېر رئیس جمهوران امریکې ته راغلل او کوشش وکړي چې د ایران سره یو لاره جوړه کړي، خو ونه شول، ناکامه شول او د اول ځل لپاره نړۍ ته، سیمې ته داسې یو رئیس جمهور لاس ته ورغی، ځان ښیي، خپل صفت کوي چې هغې وشو کولی چې حقیقي صلح او امنیت نړۍ ته راولي او د تنګه د هرمز خلاصه کړي او د ایران سره روابط جوړ کړي. نو دا معاهده به د جمعې په ورځ امضا کېږي. د دې نه په نتیجه کې به ایران د سیمې ماینونه پاکوي
او پټرول به نړۍ ته جریان پیدا کوي. همدارنګه د اسرائیل وزیر دفاع یسرال کارټس وایي چې اسرائیلي فوج به د لبنان نه، شام نه او د غزې نه ووځي او دا به غیر معینه مدت پورې هلته پاتې کیږي. دا معنا دا ده چې د ډونالد ټرمپ خبر دوی نه مني او دوی دا اعلان دی چې موږ د ډونالد ټرمپ دا معاهده نه منو. اوس دلته هماغه د قالیباف خبره ده چې امریکا باید دا ثابته کړي چې آیا امریکا خپل قدرت او صلاحیت د لاسه ورکړی دی، اسرائیل پې زوروره ده، او یا نه دا وایي چې دی کولی شي چې اسرائیل په ځای کینی او خپل خبره پې ومني. ځکه که دی پې دا کار ونه کړي نو ښکاره خبره ده چې ایران دا کار کوي، ایران به دا برید کوي او اسرائیل به وهي. همدارنګه اسرائیل د جنوبي لبنان په خسور سیمه کې د ډرون حمله کړې ده، یو کس پکې شهید شوی دی. لبناني ولسمشر وایي یعنی جوزف عون وایي چې د لبنان سلامتی د ایران امریکا په معاهده کې تضمین شوې ده او دا د دې حصه ده. نو هغه دې ته لږ زره دغه د ډاډګرن دی چې اسرائیل به د دې نه په دې معاهده کې وځي. دا چې اسرائیل اعلان کوي چې دوی د دې سیمې نه وځي. که امریکا معاهده کړې ده خپله کړې به وګورو چې امریکا په دې هکله څه کوي. همدارنګه په 19 د جون د جمعې په ورځ باندې دا تفاهم لیک به په ژنیو کې د پاکستان په سفارخانه کې امضا کیږي. پاکستان به د دې مذاکراتو او د پایلې د امضا کولو کوربه به اوسي. د هرمز د تنګې نه به کشتیګانو تګ راتګ شروع شوی دی. امریکا خپل جنگي کشتیګانې لږ په شا وړي دي، یعنې تنګې خوشي کړې ده، لاره یې خلاصه کړې ده او ویلي دي چې کشتیګانې دي ځي راځي. کاملا محاصره خو ختمه نه ده، هغې ویلي دي دا به دغې خو لږ یې ځانونه رستو کړي دي چې دا ښکاره کړي چې یعنې اوس هغه بندیز نه دی، کشتیګانو ته وایي چې بېغمه ځئ راځئ. او بل ډونالد ټرمپ خو تاسو معلوم دی طبیعتا داسې یو لیوني غوندې شی دی. نو هغه نن پاڅېدلی دی د امریکا کې کم از کم 40 چینلونو ته هر یو ته جدا جدا زنګ والی په خپله. دا یو رئیس جمهور چې دونه مصروف هم دی، د دنیا مسلې ورته دي، دې سره دومره وخت هم شته چې دې فرضاً CNN ته هم زنګ وهلی دی، دغه د نیویورک ټایمز ته هم زنګ وهلی دی، همدارنګې وال سټریټ ژورنال ته هم زنګ وهلی دی. خلاصه چې څومره چینلونه دي ټولو ته یې زنګ وهلی دی او هر یو ته یې ویلي دي چې ما چې نتنیاهو سره خبرې وکړې ما ورته کمې کنځلې کړي دي او هغه کنځلې هر یو ته تکرار کړي دي چې ما نتنیاهو داسې سپک په دغې برید باندې چې په لبنان یې کړی او ورته مې دغه کلمات استعمال کړي دي، هر یو ته جدا دا کړي. او بیا یې ویلي دا کار مې ځکه وکړ چې نړۍ په دې پوه شي چې کوم کار نتنیاهو کړی دی غلط کار یې کړی دی او هغه ما په دې رنګ سپک کړی دی. نو ما دا خپل احوال وی ټولو ته ورساوه، اوس دا چینلونه پیږو د دې نشول او هغه ټولو نشر کړی دی او هره جمله هغه ټول مردار لفظونه چې پکې استعمال کړي دي انګریزان استعمالي هغه پکې دي، هغه په قوس کې ټولو نیولې دي. زه د هغې د ویلو نه دلته اجتناب کوم ځکه زموږ تاسو ټولنې لپاره هغه مناسب کار نه دی. بل خبره دا ده دی وایي چې که چېرته فرضاً اسرائیل وایي چې دی به د معاهدې احترام نه کوي او دی ممکن ده چې په ایران باندې برید وکړي. د غربي مبصرین دا خبره کوي چې عقل ته نږدې هم ده. هغې دا وایي چې اسرائیل چې کوم بریدونه کول د دې جهازونه د امریکا په مټ باندې چې کوم د امریکا کیسي 115 دا د قطر نه الوتل یا د بحرین نه یا د کویت نه او دوی ته راتلل په فضا کې دوی ته پټرول ورکول، دوی په ایران ته راتلل دا وارې کوو. که چېرته د امریکا کیسي 115 نه وسي نو د اسرائیل خو دا کار نشي کولی ځکه چې د هغه دا تیاري نه لري او کمې تیاري چې که اسرائیل سره دیم د هغې کوډ او د هغې کنټرول د امریکا په لاس کې دی، بلان اسرائیل استعمالولی نشي. دا چې اسرائیل وایي زه برید کوم، اسرائیل لنډ برید دا کولی شي چون د هغې لبنان سره نښتی دی، په بیروت باندې برید کولی شي، نور ایران ته برید دی نشي کولی. نو د دې لپاره هغه وایي که دا ګواښ ایران ته کوي د سره وسایل نشته دی ځکه دا تیارې چې ځي راځي 2 ځلې پټرول ډکول غواړي او دا امریکایان ورته کول. اوس امریکایان وایي چې دا مرسته به نه کېږي دوی سره. خو یو بل مشکل موجود دی ډونالد ټرمپ ته، هغه دا دی چې ویل کېږي چې ممکن نتنیاهو د اپسټین د دوسیې یا د فایل
هغه پټ رازونه ورو افشا کول شروع کړي تر څو ډونالډ ټرمپ د فشار لاندې ونیسي ویاروي چې دا د فرضاً یو راز ورته خوشي کړي بیا بل خوشي کړي بیا بل خوشي کړي او ګوري چې تر کومه پورې ډونالډ ټرمپ به مقاومت کوي که نه کوي خو که بې پروایي وکړله خو بېله خبره ده چې زه چې شی نشریه نشر که به زه قصه کې نه یم او یا دا دی چې هغه به وایي چې نه که دا نشر شي هلته به د امریکا په قانون متحرک شي په به دغه کې نو بیرته فشار لاندې راشي خو دغه خطر وی موجود دی چې د دوسیه به د په مقابل کې استعمالیږي همدارنګه پیوټن ډونالډ ټرمپ ته زنګ وهلی دی 50 دقیقې د سالګرې یا د زیږدونې ورځ باندې ورته خبرې ورسره کړې دي مبارکي ورته ورکړې ده د خپل د سالګرې د ورځې او همدارنګه په یوکراین کې د مسلې په هکله ورسره خبرې کړې دي چې اوس وخت را رسیدلی چې د یوکراین موضوع هم باید فیصله کو او د شخړې نم دنیا بیغمه کو ټرمپ ورته ویلي دي چې کوشنر او ګوټکاف که غواړي چې همدا اوس یې در ولېږم هغې ویلي نه دومره عجله نه ده خو خبرې به وکړو بیرته ورته ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې خیر جمعې په ورځ چې موږ ژنیو ته هلته دغې ته ځکه چې خپله ټرمپ خو په فرانسه کې دی G7 په مجلس کې دی او په عین حال کې په ژنیو کې به جمعې په ورځ معاهده امضا کیږي نو دی ویلي دي چې دغه هلته کوشنر او وټکاف به موجود دي کله چې دغه موضوع یې هلته خلاصه کړله سیده ماسکو ته به راشي او تا سره به وګوري او نږدې نه به دا خبرې سره حل کړي او په عین حال کې دی ویلي دي چې ما زیلنسکي غوښتی دی G7 مجلس فرانسې ته هلته به د هغې مجلس په ګوشه کې زه به د زیلنسکي سره هم دا خبرې یو طرفه کړم او دا مسله به وکړم یعنې اوس د ایران نه بعد ټرمپ او پیوټن په دې دغه شوي دي چې د یوکراین مسله هم یو طرفه کی او زیلنسکي خبرو ته نور غوږ کېنږدي حتما ډونالډ ټرمپ به خپل فیصله کنه رایه دغې ته اورئ دا چې ورته وایي زیلنسکي ته او ورته به وایي چې یعنې نور دغې ته د وخت نشته دی هر څه چې دي په شاځه او نور مداخلې مه کوه همدارنګې ایران وزیر خارجه د مصر عراق او د ترکیې وزرای خارجه سره ټلیفوني خبرې کړي د تړون په هکله د تفاهم نامې په هکله او د دې جزئیاتو په هکله سره خبرې کړي دي او د هغې د ملاتړ هڅې کړي چې ځان ته ترلاسه کړي نو دا و د نن ورځې نړیوال خبرونه او همدارنګې د کړکېچ چې موجود دی چې دا موضوع به کوم خواته ځي یعنی امریکا خو په ظاهره دا امضا کړله په ظاهر امریکا د اسرائیل نه ځان لرې که او ایران هم دا کو نړۍ ټولو د تایید کړی دی نړۍ کې داسې ملک نه دی پاتې چې ټولو تایید کړی که هغه عربي نړۍ ده که اروپایي نړۍ ده که چینایان دي که روسان دي که جاپانیان دي که خپل امریکایان دي که ډونالډ ټرمپ دی او که ایران دی ټولو دا شی منلی یو اسرائیل نه مني نو دلته به اوس وګورو چې یو اسرائیل او ټوله نړۍ یو خواته کوم خواته ځي دا د لیدلو خبر وي اوس راځمه په خیبر پښتونخوا کې د بریدونو په هکله 13 ورځ 15 د جون د کرم ولایت صدی ولسوالۍ په میرباغ کې د دښمن سره په یو ستراتیژیکه دغه کې دغې په ستراتیژیک مرکز باندې یو لویه تاڼه ده هلته تعرض صورت نیولی د کرم ولایت والی د طالبانو لخوا نه مولوي احمد کاظم د عملیاتو مشري کړې ده په دې کې 2 پولیس وژل شوي دي 6 پکې ټپیان شوي دي 14 خپله تسلیم شوي دي او د جنګ نه لاس په سر شوي دي په دغه وخت کې حکومت د خوا نه یو بل کاروان نظامي د دې د ملاتړ لپاره استول شوی دی مجاهدینو په لاره کې د هغې کاروان مخه نیولې ده هغې کمین ورته نیولی دی په هغې باندې برید کړی هغه کاروان یې وهلی دی له منځه یې وړی دی او دې ته یې نه دی پرېښی چې دې تاڼې ته راورسېږي دې تاڼې ته مجاهدینو اور ورته کړی دی دا تاڼۍ کاملا سوځولې او له منځه یې وړې ده او د دغې تاڼې نه او د کاروان نه چې دی اکمالاتي ډېر اسلحه راوړې وه د جنګ لپاره چې بیا خپله تښتېدلي دي او دغه هر څه دلته پرېښي دي په دې کې چې کوم غنیمت ترلاسه شوی دی کافي ډېر اسلحه ده زه د هغې لیست ستاسو حضور ته وړاندې کوم 180 میله کلاشینکوفونه 10 میله خفیفه کلاشینکوفونه 10 میله NG1 پیکاوې دغه دي 10 میله چریکي داشکې 10 میله روسي دراسکوفونه 10 میله راکټ لانچرونه له 10 مرمیو سره
30 د شپې لیزرونه یا نایټ ویژن ګوګل 10 میله سلډزې ماشیندارې 330 بکسې د NG1 مرمۍ 80 بکسه د کلاشینکوف مرمۍ 1180 دانې د کلاشینکوف شاجورونه 10 ارادي فیلډور موټرونه 20 ارادي کورولا موټرونه 10 ارادي د هونډا موټر سایکلونه 30 میله تفنګچې او نور ګڼ شمېر نظامی توکي او تجهیزات لاسته راغلي دي چې کافي یعنی تاسو ګورئ 1180 شاجوره پکې دي 80 بکسې د کلاشینکوف مرمۍ دي همدارنګې 10 فیلډور موټرونه دي 20 کورولا دي 10 دانې هونډا بایسکل موټرسایکلونه دي یعنی کافي شی غنیمت مجاهدینو نیولی دي راځم همدارنګې د اورګزۍ ولایت د کلاچي ولسوالۍ د اندارې پوځي پوستې باندې 2 جلا جلا د راسکوف بریدونو کې 2 عسکر وژل شوي دي د باجوړ ولایت مامون ولسوالۍ د ډمډولې ډیرې سیمه کې پر نظامی پوستې د راسکوف په برید کې امنیتي کامره ویجاړه شوې ده جنوبي وزیرستان د توئی ولسوالۍ میدانکی سیمه کې مرکزی سړک باندې د اف سی کاروان برید کې 2 عسکر وژل شوي دي 4 نور ټپیان شوي دي د وزیرستان شمالي ګړیوم ولسوالۍ د سپین ډوګ یعنی د سپین ډاک پوز پر غزمه باندې چې 3 موټرونو کاروانو برید شوی دی 3 عسکر وژل شوي دي او نور زیات ټپیان شوي دي جنوبي پنجاب ولایت د غازی خان ولسوالۍ تونسه شریف کې په نظامی چک پوسټ باندې مجاهدینو خپل جوړ شوی الفاروق توغندۍ چې 1000 کیلوګرام وزن درلود استعمال کړی دی پوستې کاملا لمنځه وړي د عساکر وژل شوي دي او زیات زیان ور اوخته دی د لکی مروت ولایت د جبرخیلو ګړوبي سیمه کې 4 اربکیان په یو کمین کې وژل شوي دي وزیرستان جنوبي د واتوی ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمه کې پر یو پوځي پوستې د سنایپري برید کې د اف سی یو عسکر وژل شوی دی او یو بل هم ټپي شوی دی دا زما د نن ورځې نړیوال سیمه‌ییز او همدارنګه جهادي خبرونه د خیبر پختونخوا نه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړ هیله ده دا برنامه وګورئ خوښه کړئ او دوستان سره شریکه کړئ تر بل برنامه تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم وما علینا الا البلاغ